جی بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرننګ زده کوونکو، زه راغلمه ستاسو دپاره د یو بل نوي کلاس سره، او په دې نن کلاس کې هم ما ستاسو دپاره لکه پرون چې مونږ کوم کلاس اپلوډ کړی دی، په هغه کلاس باندې ستاسو ډیر ښه ریسپانس راغی. مطلب دا چې هغه کلاس تاسو خوښ شو، نو ما د یو بل کلاس هڅه هم وکړله چې ستاسو دپاره داسې د پښتو نه انګلیش جوړ کړم. صحیح ده؟ دا کلاس را سره تر اخره پورې وګورئ، ښه په توجه او په غور سره یې وګورئ. کلاس به شروع کوو. د کلاس د شروع کېدو نه مخکې اول ټول زما سلام واخلئ، او د سلام نه وروستو د کلاس په شروع کېدو باندې تاسو هم بسم الله ووایئ، او زه به هم د کلاس شروعات د بسم الله نه وکړم. ګورئ جی، زه په پښتو کې وایم تا ته چې تاسو وویل. تاسو وویل. What did you say? What did you say? تاسو وویل. ته څه غواړې؟ What do you want? What do you want? تاسو د چا نه تپوس کوئ که نه چې ته څه غواړې؟ What do you want? دا زما تا سره وعده ده. صحیح ده؟ دا زما تا سره لوز دی، وعده ده. داسې خبرې مونږ ډېرې کوو. It's my promise with you. It's my promise with you. دا زما تا سره وعده ده. زه ستا بسته ګورم. I am looking for your bag. I am looking for your bag. زه ستا بسته ګورم. ته فضول خبرې کوي. په آرام کې نه، ته فضول خبرې کوي. You are talking nonsense. You are talking nonsense. Nonsense وایي فضول ته. ته فضول خبرې کوي. دا بالکل ممکن نه ده. It's quite impossible. It's quite impossible. دا بالکل ممکن نه ده. اوه څومره د شرم خبره ده. مونږ وایو که نه چې څومره د شرم خبره ده. How shameful. How shameful. څومره د شرم خبره ده. زه ډیر افسوس کوم. I am very sorry. I am very sorry. زه ډیر افسوس کوم. زه به تا ته در یاد کړم. صحیح ده؟ که دا څیز تا نه هیر شو نو زه به یې تا ته در یاد کړم. I will remember you. I will remember you. زه به تا ته در یاد کړم. زه ستا دپاره څه کولی شم؟ ته ماته ووایه زه ستا دپاره څه کولی شم. What can I do for you? What can I do for you? زه ستا دپاره څه کولی شم. که تاسو د چا نه تپوس وکئ چې آیا ته تیار یې؟ Are you ready? په انګلیش کې ورته ویلی شئ Are you ready? آیا ته تیار یې؟ او زه تیار یم. که ستاسو جواب داسې وي چې او زه تیار یم، نو تاسو ورته ویلی شئ Yes I am ready. Yes I am ready. او زه تیار یم. مونږ ټول تیار یو. یوازې زه نه، مونږ ټول تیار یو. We all are ready. We all are ready. مونږ ټول تیار یو. یار ما ته خپل پاسپورټ وښایه. چې داسې هر څیز وي، تاسو د پاسپورټ په ځای باندې چاته هر څیز یادوئ، او داسې وایئ چې ما ته خپل پاسپورټ وښایه، ما ته خپل موبایل وښایه، وغیره وغیره. نو د دې انګلیش تاسو داسې ویلی شئ Show me your passport. Show me your passport. ما ته خپل پاسپورټ وښایه. یار ته ناراستی. You are lazy. You are lazy. ته ناراسته یې. دا کافی دی.
بس نور مه راوړه یار، دا پوره دي، دا کافي دي. اټس انف. اټ از انف. دا کافي دي. زه محفوظ یم. صحیح ده. زما پروا مه کوه، زه محفوظ یم. I am safe. I am safe. زه محفوظ یم. کله کله مونږ یو خبره کوو، زمونږ د خولې نه یو اوزي، مونږ وایو که نه چې ای زما خدایه. نو تاسو داسې څنګه په انګلیش کې ویلی شئ چې ای زما خدایه. اوه مای ګاډ. اوه مای ګاډ. ای زما خدایه. زه اندېښمن یم. I am worried. I am worried. زه اندېښمن یم. خوله دې سنبال که. مونږ وایو که نه چې دا خوله دې سنبال که، خوله دې په واک کې که، بې واکه خبرې مه کوه. نو تاسو ویلی شئ mind your language. mind your language. خوله دې سنبال که. په تیزه وایه. زه خبرې نه اورم، په تیزه وایه. speak loud. speak loud. په تیزه وایه. بیا وایه. say again. say وایي ویلو ته، او again وایي بیا ته. say again. بیا وایه. خوځه مه. صحیح ده. په آرام کښېنه، اخوا دې خوا خوځه مه. don't move. don't move. خوځه مه. زما پروا نشته. که هر څه کېږي زما پروا نشته. I don't care. I don't care. زما پروا نشته. زما وخت مه ضایع کوه. زما وخت مه ضایع کوه. Don't waste my time. Don't waste my time. زما وخت مه ضایع کوه. هیڅ ضرورت نشته. آسان انګلیشي دی. No need. No need. هیڅ ضرورت نشته. ما ته پته نشته. I don't know. I don't know. ما ته پته نشته. ستا د مرستې کولو مننه، یعنی ستا د مدد کولو مننه. Thanks for your help. Thanks for your help. ستا د مرستې کولو مننه. د هغه واده شوی. He is married. He is married. د هغه واده شوی. آیا ته به زما یو کار وکې؟ داسې مونږ وایو که نه چې آیا ته به زما یو کار وکې؟ نو تاسو ویلی شئ could you do me a favor. could you do me a favor. آیا ته به زما یو کار وکې؟ زما په باره کې فکر مه کوه. د خپل ځان غم کوه، د خپل ځان خیال ساته. زما په باره کې فکر غم مه کوه. صحیح ده. نو تاسو ویلی شئ don't worry about me. don't worry about me. زما په باره کې فکر مه کوه. زما هیڅ ویره نشته. I have no fear. I have no fear. زما هیڅ ویره نشته. دا ستا مسله ده. دا خو زما غلطی نه ده یار، دا ستا مسله ده. It is your problem. It is your problem. دا ستا مسله ده. ته ډېر ښه یې. So nice of you. So nice of you. ته ډېر ښه یې. ګورئ جي داسې که تاسو چاته وایئ چې مزې کوه، مونږ وایو که نه چې ګرځه مړه مزې کوه. enjoy yourself. enjoy yourself. مزې کوه. بیا که داسې وایئ ویښ اوسېږه، اوده نشي ویښ اوسېږه. صحیح ده. stay awake. stay awake. ویښ اوسېږه. ټیک نه یم. که تاسو نه څوک تپوس وکړي چې څنګه یې او ته وایې چې ټیک نه یم، نو ورته ویلی شي not well. not well. ټیک نه یم. د خپل ځان نه تپوس وکړه. اکثر کله کله مونږ په غوسه کې او څوک رانه تپوس وکړي، مونږ وایو د خپل ځان نه تپوس وکړه. ask yourself. ask yourself.
د خپل ځان نه تپوس وکړه. څه ووایه tell something. څه ووایه tell something. ښه بیا داسې مونږ وایو څوک راته خبره کوي نو مونږ ورته وایو ښه بیا. تاسو ویلی شئ اوکې دین. اوکې دین د دې مطلب دی ښه بیا. ودرېږه مه صحیح ده. ډونټ سټاپ. روان اوسه ودرېږه مه. ډونټ سټاپ. ودرېږه مه. تیزه منډه وهه. run fast. run fast. تیزه منډه وهه. زر راځه. come fast. come fast. زر راځه. په مزه خبرې کوه. talk slowly. په مزه خبرې کوه. talk slowly. په مزه ګرځه. په قلاره ګرځه. walk slowly. walk slowly. په مزه ګرځه. د هغه سره واده وکړه. marry him. د هغه سره واده وکړه. دا ونیسه. catch it. catch it. دا ونیسه. هغه نه. not him. not him. هغه نه. هغه پرېږده. ignore him. ignore him. هغه پرېږده. ګز طرف ته تاو شه. turn left. turn left. ګز طرف ته تاو شه. مخکې ګوره. look ahead. look ahead. مخکې ګوره. ډوډۍ راوړه. bring food. bring food. ډوډۍ راوړه. په رابطه کې اوسه. stay connected. stay connected. په رابطه کې اوسه. زه چې میلاو شو. let's meet. let's meet. زه چې میلاو شو. بیا سوچ وکړه. think again. think again. بیا سوچ وکړه. پرېږده دا. leave it. leave it. پرېږده دا. په دویم ځل سوچ وکړه. think twice. think twice. په دویم ځل سوچ وکړه. او که تاسو وایئ چې په دریم ځل سوچ وکړه نو ویلی شئ think thrice. think thrice. دا ختم که. finish it. finish it. دا ختم که. ما سره وعده وکړه یعنی ما سره لوز وکړه. promise me. promise me. ما سره وعده وکړه. څه مسله نه ده یعنی زه به تا سره واده وکړم لوز به وکړم هېڅ مسله نه ده. no problem. no problem. څه مسله نه ده. خو همدا وړوکی شان کلاس و او په دې ځای باندې اختتام کوم. زه امید کوم چې د دې کلاس نه به تاسو ډیر څه زده کړي وي. تاسو به ترې ډیره فایده اخیستې وي. که ژوند وي زه به راځم ستاسو دپاره د یو بل نوي کلاس سره یو بل نوی کلاس به راوړم. که د دنیا په هر ځای کې یئ ما هم په خپلو خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ او زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې الله مو ښاد ساته آباد ساته او بریالي ساته. د لوی الله پامان. والسلام.